بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 11 ټولګي د کیمیا مضمون شپږ پنځوسم لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم چې په دې لوست کې زموږ عنوان دی یا موضوع ده په اوبلن محلول کې د الکترولیز تعاملونه. مونږ د دې درس په پای کې تاسو نه مو هیله دا ده چې په اوبلن محلول کې د الکترولیز تعاملاتو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، په دې پوه شئ چې په کتود کې یا په انود کې کوم تعامل ترسره کیږي او د دوی دغه تفاوت څنګه دی، او که چیرې لږ مقدار نور بهرني مواد پکې حل شي په دې محلولونو کې څه توپیر منځته راځي. نو مخکې دې چې زه د اوبلن محلول کې د الکترولیز تعاملونه تاسو ته تشریح کړم، موږ په تیر لوست کې الکترولیتیکي پیلونه تاسو ته تشریح کړي وو چې الکترولیتیک پیلونه هغه پیلونه وو چې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي تبدیلوله. په هغې کې موږ تجربه هم تاسو ته وکاروله، په عملي توګه مو وښودل چې کیمیاوي مواد کولی شي برېښنا تولید کړي او دغه پیل چې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي تبدیله کړه د الکترولیتیکي پیل په نامه هم یادیږي یا د الکترولیز ظرف په نامه. همدارنګه موږ د الکترولیز عملیه تشریح کړې وه چې الکترولیز عملیه هغه عملیه چې په هغې کې یو مرکب د برېښنا په واسطه تجزیه کیږي او موږ د مالګې مذابي الکترولیز تاسو ته تشریح کړی و. کله چې موږ یې ویلي سودیم کلوراید یا د خوړو مالګه ته 800 درجې تودوخه ورکړو، دی په مذهبي بدلیږي. بیا کله چې موږ الکترودونه ورته وصل کړو، د برېښنا جریان ورسره وصل کړو، دغه مالګه په سودیم او کلورین باندې تجزیه کیږي چې موږ دغه عملیې ته الکترولیز وایو. موږ د الکترولیز عملیه په جامد موادو کې یعنې د مالګې په مذابه کې مو تاسو ته تشریح کړه. راتلونکي درسو کې به انشاءالله تاسو ته د مالګې اوبلن محلول هم د برېښنا په واسطه تجزیه کړو. نو تاسې پوهیږئ چې په اوبلن محلول کې د الکترولیز تعاملونه چې ترسره کیږي په هغه محیط کې حتما د هایدروجن آیون او یا د هایدروکسیل آیون شتون لري. که چیرې د هایدروجن او هایدروکسیل آیونونه په نظر کې ونیسو نو دغه تعاملونه په لاندې ډول لیکلی شو. یعنی په که چیرې محیط کې د هایدروجن آیون یا د هایدروکسیل آیون حتما په اوبلن محلول کې شتون لري. کله چې دغه دواړه شتون ولري نو دلته چې موږ دې لپاره هغه تعاملات لیکو، یعنې سل په سلو کې تضمیني نه وایو چې دغه تعاملات کیږي، خو د دغو تعاملاتو وړاندوینه ورته کیږي. مثلا دوه آیونه د هایدروجن چې د دوه الکترونونو سره جمع شي، د دې دغه د هایدروجن ګاز لاسته راځي. دا یې ګازي حالت دی او دلته چې دی دا محلول حالت. کله چې د هایدروجن آیون د دوه الکترونونو سره جمع کړو، دی هایدروجن ګاز باندې بدلیږي، د دوی هغه پوتنسیال خو تاسو پوهیږئ چې صفر دی. دغه عملیه کیدای شي په کتود کې ترسره کیږي. یعنی که چیرې هایدروجن وي دغه تعامل، او که چیرې د اوبه په نظر کې ونیسو، یعنې دوه مالیکوله اوبه چې دوه الکترونونه ورسره جمع شي، تاسو پوهیږئ چې هایدروجن ګاز اوبه دلته مایع دي، د هایدروجن ګاز همدارنګه د هایدروکسیل آیون لاسته راځي چې د دوی دغه پوتنسیال مساوي کیږي د 0.0 دا قسمت به پاک کړم 0.83 ولت. یعنی دغه دوه تعامل په کتود کې ترسره کیږي. یعنی دلته هغه عمومي طرح چې دوی ته لیکل شوي، یعنی مثبت آیون د n په اندازه
الکترون که چیرې واخلي دی تبدیله کیږي په یعنی اکسیډیشن ریډکشن کیږي. دی عمومي معادله وه. او که چیرې موږ په انود کې دغه تعاملونه په نظر کې ونیسو، انود کې بیا هم کتود کې خو دغه تیزابي محیط په نظر کې نیول شوی و او دلته قلوي محیط په نظر کې نیول شوی و. یعنی محیط زمونږ کتود دی، یعنی په کتود کې هم تیزابي او هم القلي دا وړاندوینه ده چې کېږي. دا په عملي توګه د دې محاسبه کول اسانه کار نه دی. او انود کې هم محیط تیزابي که چیرې محیط تیزابي وي نو دلته دوه مالیکوله د اوبو تجزیه کیږي، څلور آیونه د هایدروجن، همدارنګه د اکسیجن او څلور الکترونه دوه مالیکوله اوبه تجزیه کیږي. د هایدروجن آیون چې دا محلول دی، دا هم مایع، اکسیجن هم ګاز دی. تاسو پوهیږئ د دغه پوتنسیال مقدار بیا 1.23 ولته دی. او که چیرې محیط قلوي په نظر کې ونیول شي، د قلوي محیط لپاره موږ څلور ګروپه د هایدروکسیل چې کله په انود کې وي امکان شته چې دوه مالیکوله اوبه، همدارنګه د اکسیجن ګاز او څلور الکترونه، همدارنګه د پوتنسیال مقدار د دې 0.4 ولټ کیږي. موږ ویلي چې په اوبلن محلولونو کې د هایدروجن آیون همدارنګه د هایدروکسیل آیون شتون لري. او که چیرې دغه دواړه آیونونه په نظر کې ونیسو، کتود کې دوه محیطه هم په نظر کې نیول کیږي چې تیزابي او قلوي. په تیزابي محیط کې هایدروجن جوړیږي، په قلوي محیط کې هم هایدروجن او هم د هایدروکسیل آیون. او که چیرې انود په نظر کې ونیسو، دلته هم دوه محیطه په نظر کې نیول کیږي، هم تیزابي هم قلوي. نو د اوبو تجزیه چې څلور هایدروجن او اکسیجن او څلور الکترونه لاسته راځي، همدارنګه د هایدروکسیل څلور آیون د هایدروکسیل چې دوه مالیکوله اوبه جوړوي او اکسیجن څلور الکترونه نور هم اضافي دلته پاتې کیږي. کتاب کې ویلي که چیرې موږ دغه محیط کې پوتاشیم نایتریت محلول الکترولیز کړي، یعنی دغه تعاملونه په هغه محیطونو کې ترسره کیږي چې د هغوی هغه مقدار د پوتنسیال منفي 1.32 وي. او که چیرې موږ په دغه محیط کې پوتاشیم نایتریت هم الکترولیز کړو، دلته به کوم تعاملات ترسره شي. که چیرې پوتاشیم نایتریت هم په دغه محلول کې ور اضافه کړو، دلته کوم تعامل ترسره کیږي هغه به ولیکو. دلته کوم نیم تعامل چې ترسره کیږي، څلور مالیکوله د اوبو جمع د څلور الکترونه. کله چې موږ پوتاشیم نایتریت محلول کې واچول نو په کتود کې دغه تعامل ترسره کیږي چې دوه مالیکوله هایدروجن او څلور مالیکوله د هایدروکسیل آیون لاسته راځي، همدارنګه دوه مالیکوله اوبه چې بیا تجزیه کیږي د څلور هایدروجن سره، هایدروجن مثبت، همدارنګه د اکسیجن او څلور الکترونه. موږ دلته څلور په دې خاطر ونیول د اوبو ضریب چې دا د الکترونونو تعادل برابر وي. تاسو پوهیږئ دلته اوبه مایع دي، دلته دا ګاز دی او دغه محلول دی. دلته هم دا اوبه مایع دي، د هایدروجن آیون محلول کې دی او اکسیجن ګاز دی، الکترون منفي چارج لري. که چیرې دغه دواړه موږ جمع کړو
شپږ مالیکوله د اوبو الکترونونه ورسره نه لیکو، لیکلی شو چې 2 مالیکوله د هایدروجن ګاز جمع د اکسیجن ګاز جمع 4 ایونه د هایدروجن او جمع 4 ایونه د هایدروکسید. تاسو پوهیږئ چې که چیرې موږ 4 ایونه د هایدروجن او 4 ایونه د هایدروکسیل جمع کړو، نو دلته 4 مالیکوله اوبه جوړوي. دغه تعاملات، دغه سپارښتنې چې کیږي دا وړاندوینه ده، یعنې 100 په 100 کې موږ دا نشو ویلی چې کله موږ اوبلن محلول کې تعاملات ترسره کوو دغه تعاملات منځته راځي. دا یوه وړاندوینه شوې چې کیمیا پوهانو کړې. سوال دلته پیدا کیږي چې موږ په محیط کې پوتاشیم نایتریت هم اضافه کوو، ولې هغه تجزیه نشو، یعنې په تعامل کې ورننه نه لري. تاسو پوهیږئ چې پوتاشیم نایتریت په اوبلن محلول کې تجزیه کیږي په پوتاشیم مثبت او نایتریت منفي. کله چې اوبه تجزیه کیږي په هایدروجن او هایدروکسیل ایونو باندې، دلته د نایتریت ایون هم د هایدروکسیل سره یوځای کیږي، تعداد د الکترونونو برابروي، د ایونونو تعادل برابروي. که چیرې موږ پوتاشیم نایتریت په محلول کې ونه لرو، دغه تعادل برهم خوري، یعنې ګډوډېږي. کله چې تعادل ګډوډ شو نو تعامل نه ترسره کیږي. او کله چې موږ پوتاشیم نایتریت واچوو نو دغه نایتریت د هایدروکسیل سره کومک کوي تر څو هغه د تعامل نظم، همدارنګه د هغوی هغه د ایونونو برابروالی ترسره کړي. موږ د اوبلن محلول کې د الکترولیز تعاملونه وویل چې لومړی په کتود کې چې کوم تعاملات ترسره کیږي په دې پوهیږي چې اوبه هم تیزابي خاصیت لري، هم قلوي خاصیت لري. کله چې اوبلن محلول کې الکترولیز عملیه ترسره کیږي نو هلته د هایدروجن او د هایدروکسیل ایونونه شته. کله چې د هایدروجن او هایدروکسیل ایون په نظر کې ونیسو، مخکې مو تاسو ته تشریح کړل چې په تیزابي محیط کې هایدروجن د 2 الکترونه اخلي، د هایدروجن مالیکول ته بدلیږي، او اوبه چې تجزیه کیږي، اوبه د 2 الکترونو اخیستلو سره تجزیه کیږي هایدروجن او همدارنګه د هایدروکسیل سره. او که چیرې موږ په محیط کې، یعنی په انود کې هغه تیزابي او قلوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په انود کې هم اوبه تجزیه کیږي هایدروجن او د هایدروجن ایون او اکسیجن ته، همدارنګه هایدروکسیل 4 ایونه د هایدروکسیل چې یوځای کیږي اوبه جوړوي، همدارنګه اکسیجن جوړوي. که چیرې موږ پوتاشیم نایتریت په محلول کې اضافه کړو نو دغه عملیه ترسره کیږي، یعنی دا حدس دی، ګمان دی. دا په عملي توګه موږ نشو کولی چې په الکترودونو کې د هایدروکسیل ایونونو تعداد، د هایدروکسیل د ایونونو مقدار، یا د هغوی پوتنسیل، یا همدارنګه د هایدروجن د ایونونو مقدار په محیط کې وګورو چې څنګه دی. دغه یوه پیچلې موضوع ده، فقط وړاندوینه ورته شوې ده. که چیرې موږ پوتاشیم نایتریت ورته اضافه کړو نو 4 مالیکولو اوبو سره د 4 الکترونه جمع کړو، هایدروجن لاسته راځي او 4 ایونه د هایدروکسیل، همدارنګه 2 مالیکوله اوبه که چیرې تجزیه کړو 4 ایونه د هایدروجن جوړیږي او اکسیجن او جمع د 2 الکترونو. که چیرې دغه دواړه موږ جمع کړو 6 مالیکوله اوبه جوړیږي، 2 مالیکوله هایدروجن او اکسیجن چې دلته د 4 ایونه هایدروجن، همدارنګه 4 ایونه د هایدروکسیل مو سره یو ځای کړل، بیا هم دلته اوبه جوړې شوې، یعنی 4 ایونه د هایدروکسیل او 4 ایونه د هایدروجن چې سره یو ځای کړو 4 مالیکوله اوبه جوړیږي. او پوتاشیم نایتریت هم په اوبلن محلول کې تجزیه کیږي پوتاشیم مثبت او نایتریت منفي ته، چې موږ دلته د
پوتاشیم کله چې امکان د دې شته چې د هایدروکسیل سره پوتاشیم هایدروکساید جوړ کړي او یا هم نایتریت د هایدروجن سره نایتریت جوړ کړي. دا یوه وړاندوینه ده، فقط دومره ویلی شو چې پوتاشیم نایتریت دلته د هایدروکسیل سره کومک کوي دغه نایتریت آیون تر څو د چارجونو هغه تعادل یا د آیونونو تعادل برابر کړي. نو دا و زموږ نننی درس. خدای دې وکړي چې څه مو ځینې زده کړي وي. د کورنۍ دندې لپاره مو دغه تعاملات چې ما لیکلي دي د هر تعامل لپاره تاسې یې ولیکئ چې کوم اتوم اکسیدیشن شوی، کوم ریدکشن شوی، په کتود کې انود کې اکسیدیشن او ریدکشن په نښه کوي. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.